په مزار شریف ښار کې د مولانا جلال الدین محمدي بلخي ملي او نړیوال نندارتون له 3 ورځو وروسته پای ته ورسید. د نندارتون د تنظیمونکو په وینا د نندارتون چې د افغانستان او ازبکستان د تولیدونکو په ګډون جوړ شوی و د دوی لپاره یو نوې او ګټوره تجربه وه. دوی ډاډ ورکړ چې د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخېدو په موخه به ورته نور نندارتونونه هم جوړ کړي. نمایشگاه مشترک یک تجربه نوی بود برای ما و بیننده های زیادی داشت و باز هم نسبت شرایط گرم اقلیمی یک تجربه اول برای ما بود که ما در آینده ها بتوانیم که نمایشگاهی را در یک فصل مناسب دایر بکنیم. به هر حال این نمایشگاه به اصطلاح یک تنها معرفی تولیدات هر دو کشور نبود، بلکه به تبادل تجارب تجارتی و معلومات و یک همگرایی تجارتی اقتصادی را در منطقه به نمایش گذاشتند. خوشحال هستیم که با آن امارت اسلامی کشور دوست ما و تاجرها و صنعتکارای کشور دوست ما ازبکستان به دل آرام آزاد میایند و در افغانستان بازدید از صنعت و تجارت میکنند و اینجا میایند در بخش صنعت خود و در بخش تولیدات خود اینجا به نمایش میگذاره و بازاریابی و مارکتینگ میکنه. ورته مهال غرفه لرونکو هم د خوندي چاپیریال او د خلکو د پراخ ګډون له امله خوښي وښوده او ټینګار یې وکړ چې د کورني تولیداتو د ملاتړ په موخه باید دغه ډول لا زیات نندارتونونه په لاره واچول شي. خیلی یک نمایشگاه خوبی بود و خیلی از مردم در اینجا اشتراک کردند و اگر همه قسم نمایشگاه ها برگزار شود بسیار مفید تمام میشه. با خیلی از اشخاص ما قراردادهای داشتیم و خیلی فروشات هم داشتیم. آزاد رقابت لپاره ډېر ښه موثر تمامیږي. آینده موږ دولت نه مثلا ریاست صنعت تجارت ته وزارت صنعت تجارت دا تقاضا ده چې داسې بین‌المللي نور نمایشگاهان برگزار کړي. این تو نمایشگاه اگر نباشه مردم اصلا از وضعیت داخل آگاهی ندارن. ما واقعا کسایی را دیدیم در این نمایشگاه که هیچ اصلا فکر نمیکنن که در افغانستان و در مزار شریف یک چنین محصولاتی تولید شود و برای از اونها خیلی خوب شد. یک منبعی را پیدا کردن به خاطر تأمین مواد غذاییشان و یک خوبی دیگه که نمایشگاه داشت در سطح خارجی هم روابط داشت. مثلا کشور همسایه ازبکستان نمایشگاهی که اونا برگزار کردن هم مردم دیدن و اونا هم آمدن از محصولات ما دیدن کردن و برای از اونا بسیار جای خوشحالی بود. د یادونې وړ ده چې دا نندارتون د روان کال د غبرګولي له 28مې تر 13مې نیټې پورې جوړ شوی و او پکې ټولټال 250 غرفې فعاله وي چې له دې ډلې څخه شاوخوا 80 غرفې د ازبکستاني شرکتونو محصولاتو ته او پاتې نورې غرفې د افغانستان کورنیو تولیداتو ته ځانګړې شوې وي.